راځو دې ته چې تاسو معلومه ده د کابل کې اوس هوا سړه مخ په سړېدو د خلک غریب دي او د خلکو وسو توان نه رسیږي، نو په هر حالت چې ځانونه د ګرمولو لپاره مختلف سیزونه سوځي تر څو ځان خپل اولاد ګرم وساتي. د کې دوی پلاستیکونه سوځي، د کې دوی ټایر سوځي چې د ټایرونه دغه کیږي، او دا د کابل فضا ډیره مرداري ګندکایي او دا باعث د دې کیږي چې نفس تنګي خلکو ته پیدا کیږي. او اوس هم په کابل کې ډیر خلک د نفس تنګي د مرض سره مخ شوي دي. سره د دې چې د افغانستان کې اوس د خروال چې دی، یعنی دا یو داسې خروال دی چې باوجود د دې چې اسلامي امارت سره د نړۍ ډیر ممالک خنه دي، خو د خروالي کوم کار چې دی شروع کړی دی ټول استای او ټول تقدیري، ځکه کوم کار چې په شل کالو کې په میلیارډونو ډالر کې د جنایتکاران چې اوس راغلي په شیطان انټرنیشنل او په پاکستان انټرنیشنل کې کینی او په نور کینی او د ماډرنایزیشن خبرې کوي او د ځان ماډرن کوي او بل هر انسان ورته بدوي ښکاري، در حال چې د دوی نه بدوي انسان بل په مخ د ځمکه کې نشته دی. هغه خپل په هغه وخت کې یو سړک جوړ نه کړ و چې د اسلامي امارت راغلي سړکونه جوړ شوي دي. کابل خلک نهایتا خوشاله دي، هر طرف ته خلکو ته سهولتونه دغه شوي دي، یعنی ډیر زیات د بابت نه خلک دغه دي. اوس دغه خروالي د کابل چې دومره ښه کارونه روان کړي دي، په دې بابت کې د خروالي د کابل د ارتباط عامه د ریاست مسؤول یاسین امین د ما سره دا خبره شریکه کړله چې راته ویلې کچرته د کابل او د وطندارانو نه زموږ دا وغوښتنه وشي چې لپاره دې چې د خلکو د صحي مشکلاتو نه مخنیوي وشي او د نفس تنګي دغه شي او فضا د مرداري نه پاکه پاتې شي، که کوشش وشي چې پلاستیک ټایرونه او هغه شی چې فضا آلوده کوي دغه نه مخنیوي وشي. او په دې بابت کې هم چنان دغه وشو چې اسلامي امارت نه غوښتنه وکړو چې دغه زغال د دې خوري زیرمې دي، دغه خلکو امانت دی، که دغه د کابل خلکو ته یا غریبو خلکو ته چې زغال دی دغه زغال هم پولوشن یا دغه فضا ناپاکي کې ډیر رول لري، باید استعمال نشي. خو د ټایر او د پلاستیک او د دې د سوځول نه بیا زغال بهتره دي او دغه دي که دغه که فرضاً مفت نشي ورکول دي غریبو خلکو ته چې باید ورکی، ځکه دا د خوري مال دی او دغه خلک بېوزله دي، که بیا دغه نه ورکي مفت ورته نه ورکي باید په یو کم قیمت سره ورته ورکی چې دا ډیر کومک کوي. بل غوښتنه دی خروالي دا ده چې خلک په ژمي کې په کابل کې واوره وریږي، بارانونه کیږي او دغه اوبه زی هم دسه ادر کیږي په ویالو باندې دی ویالو نزي او دا اوبه زی پاکستان خواته د دل لپاره چې دغه اوبه بي ځای نشي، که خلک نو د کابل د خلکو نه د ټولو نه په عمومي توګه باندې دا غوښتنه وشي که څوک په کورونو کې دغه لري ځای لري کورونو کې د کنده کوی غونډه وباسي چې دا اوبه په دې کوی کې د ځمکې لاندې لاړ شي، په وځي چې بل خواته زی د کوی ځمکې لاندې لاړ شي. او که څوک کور نه لري د کور مخه کې د فلټ لري دغه نخکته مخ کې راځي د کورونو په مخ کې د داسې ځایونو کې ځای ورته ځای جوړ کړي چې د اوبه په یوه دي چې بل خوځي په دې کندو کې راټول شي او ځمکې لاندې زیرمو ته لاړ شي او د اوبو زیرمې د افغانستان دا چې دي د قادر بالخصوص د کابل دا تقریبا چې ځکه تاسو معلومه ده چې اوس د ملګرو ملتونو راپور دا دی چې د کابل کې دومره وضع د اوبو د قلت زیاته ده چې مجبور دي خلک په مهاجرت باندې دغه شي او خپل د سیمې پریږدي ځکه چې د اوبو مشکلات دي. که د دې مخه په دې رقم ونیول شي نو د دې دا ستونزه به ډیره اوږده شي او مشکلات به خلکو ته ډیر زیات دي. نو دا یو د عامه پوهاوی لپاره د کابل د خروالۍ نه چې په حساب د دنیا اوس په بهترینو خروالیو کې حسابيږي، ځکه چې په ډیرو لږو پیسو غټه پروژې غټ کارونه روان کړي او د کابل خلک ټول تینه خوشاله دي. په همدې بابت باندې ټول اوس په دې پیګي جمهوریت کې جنایتکارانو وطن فروشانو خاینینو او ډیر دغه د پردي پالیو چې نن په پردي ملکونو کې ناس خو د وطن په خلاف غږیږي د هغه سره چې مقایسه کوي وای چې سل شرفه او رحمت دی په دې نوې خروال او د په هغه امور پلاري چې د وطن لپاره لګل په صدقانه ډیر زیات خدمت کوي. نو دغه درې موضوعاتو د نړیوال دغه مسایل به هم ما راخستل، خو فکر کوم چې کدل هغه اوس اضافه کوم ډیر وخت به دغه شي. یو خبره ده چې ورور په نامه دی وحید احمد ظاهر نوابی راته لیکلي چې اواز ضعیفه دی او په مقابل کې بیرته په نامه دی سید رسول سادات ورته جواب لاندې لیکلو چې ورور موږ ته ستونزه نه ښکاري، تاسو ولې دا کوي. ورور ما تاسو چې کوم شی ماته ویلو ما د ټول د ټیسټونه وکړل او بیا زما خپل زوی چې دی هغه انجینیر دی او په دې سیستمونو ډېر ښه پوهېږي، هغه مې راوغوښته ټول سیستمونه راته چک کړل، اواز یې چک هغه ماته چې پلار
استاد خوانه ستونزه دلته نشته دی هر ستونزه چې ده د هغه د دوستانو خپل د ستونزه سره حل کی دا ستونزه ستاسو خواته نشته دی. او عبدالقیوم صاحب زاده ورور پښتنه کړی ده چې روسیه او چین د یعنی افغانستان سره ښه اړیکې لري ولې اسلامي امارت د دوی نه په مرسته سره شورای امنیت د پاکستان د حملو شکایت نه کوي. بالکل دا پیشنهاد محسوس وزلی کړی دی چې اسلامي امارت کولی شي چې خپل ستونزې مشکلات د سیمه‌ییزو ممالکو همدغه چین او روسیې او دوی سره شریک کړي او خپل اواز ملګرو ملتونو ته ورسوي. دا خبره بارهامه کړې ده. زما ډېر زیات کافي ریکارډ هلته پروت دی نو ستاسو خبره مې بیا هم واخیستله او دلته مې دوستانو سره ورسوله نو ایله ده چې په دې باندې عمل وشي دا به ډېره ښه خبره وي. آخري خبر د نړیوالو دا دی چې د اسرائیل عالی رتبه مقاماتو د لبنان د حکومت سره ناسته ده او د صدر اعظم سره او دوی سره خبرې کړې دي چې د صلح په مطابق او په د سره رقم د جنگ مخه نیول کیږي. په عین حال کې چې دوی خبرو ته ناست دي په هغه زمان کې په عین وخت کې اسرائیل په لبنان باندې په جنوبي لبنان باندې حمله کړې ده او بمبارد کړې ده. یعنی د دې دغه په دې باندې سړی به تذکر کی چې د دې او د پاکستان روش یو شی دی او دا په حساب د دواړه د مسلمان او د اسلامي نړۍ دښمنان دي. هیله ده چې برنامه وګورئ خوښ کې دوستان سره شریکه کې تر بل برنامه چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار عالمین سپارم وما علینا الا البلاغ.